چې الله سبحانه وتعالى کله د انسان د پیدا کولو اراده وکړه نو ان الله ارسل جبريل لياتيه من تربه الارض. الله سبحانه وتعالى جبريل ته ویل ورشه ول د ځمکنه خاور راپورته کا نو چې کله جبريل د ځمکې ته د خاورې ترال لياتيه منها د فارچ ځمکه د دینه خاور والی فياخذ منها د فارچ داغینه خاور والی نفستعاذت بالله من ذلك د ځمکې ول قسم ورکو چې استاد په الله باندې قسم چې دا خاور زمانه مالا هغه ویل چې هر کله تا مال د الله په نوم باندې قسم راکو نو دا ډیره غټه او درنه خبره ده نو بس په اعاذ هي صفنایي ول ورکړه د خاورې تروانه غستله نو فارسل میکائیل به الله سبحانه وتعالى ورپسې میکائیل راولې ګو د بارانونو ملائک ولورشه د ځمکې نه خاور راواله یو نوې مخلوق انسان بنی آدم پیدا کومه نه څنګه تکلرل نو فاستعاذت منهم ذلك ناغلم قسم ورکو چې صادق په الله باندې قسم وي چې دا خاور زمانه ماله د دې وجه دا چې اهل علم وی الله سبحانه وتعالى په دې ځمکه کې د شعور چولې د سپوی د ټول مخلوق رب العالمین پیژني لکه دا خبره د قران نه ثابته ده نظم کې ویل چې دینه به انسانان پیدا کیږي ګناونه کیږي د دې رب نه فرمانی وکړي او دا ټول وبال په ما باندې راځي په ما به د ګناونه کیږي او الله به غصي دا څومره خطرناکه خبره ده نو ځکه یو دا خبره وکړه نو فبعث اسرائیل نو پدریم کرت یو پس الله سبحانه وتعالى اسرائیل علیه السلام راولېګو چې د ملک الموت ویل کیږي او دغه نه اسرائیلی روایتو کې دانو مم ذکر دی نو فاستعاذت بالله من ذلك هغه ته ویل صادق په الله باندې قسم چې دا خاور نه ماله ولكن فلم يعزها غدي قسمته ونكتل فاخذها بزوري في سراكش كله دا خوره نراواغسله چې کله خوره رب العالمین تراول الله ته ویل چې اما استعاذت بي منك تانا دې زمکه زما په نوم باندې قسم درنکو د تانه فنایو نو وختله هغه ویلې ولنه ویل په هل رحمتها کما رحمها صاحباک تو سره ولې گزارنه کوله تا ولې دغه قسم ته نه کتل او رحم دې پکړوي لکه څنګه چې استاد دوه مرګرو دا کار وکړو نغه ته ویل چې فقال يا ربي وطاعتك اوجب علي من رحمتي اياها یا الله یو طرف ته زما پاغي باندې رحم کول او دغه د قسم رعایت کول او بل طرف ته ستا حکم ما ساده حکم رعایت کو دی وجنه په زور می کرا واغسلا نو الله سبحانه وتعالى ویل اذهب فانت ملك الموت زبست ملك الموت او یا ساته چې دا خوره تر غسه دا په مونږ باندې قرض دا به مونږ هم دې زمکه ته واپس کوو نو په بقا است په جړه باندې شو فقال الله عز وجل الله ویل ما یبکیک دا څه دې جړی ولې جړی هغه ویل یا رب ای زما رب وانك خلقت من هذا الخلق انبياء واسفياء والمرسلين وانك لم تخلق خلقا اقرح عليه من الموت یا الله دې زمکه کې به ته انبیا پیغمبران اولیاء بزرگان ابو بکی پیدا کې یو طرف ته فرعون او دغه نمرود او حامان دلی نو بل طرف ته سليمان عليه السلام داوود عليه السلام او بل طرف ته بداسې نیکان بزرگان خلق به نو کدی او دی مخلوق کې تا د ټولو نه خطرناک او کرکجن شي مرګ بل نه دی پیدا کړي مرګ څوک هم نه خوخي تر دې پورې چې کم دی انبیا پیغمبران هم نه خوخي څوک هم نه خوخي یو میګله چې د دغه ور کې ډګ ناغم منډه وخی دغه د مرګ هغه بدی شي نو فاذا عرفوني ابغضوني وشتموني نو دا چې کله زتا په دې باندې مقارنه کوم چې ته زارو روحونه مطلب امدینه ته اخلي نو دي چې ما او پیجن ما سبب بغض لري چې دا کار خټولم دې کوي بد رد برابر شي خیره براته کوي ټول مخلوق ته به مبغوض او بد ښکارا کیږم فجعل الله سبحانه وتعالى تو فرمل اني ساجعل للموت عللا واسبابا زده د مرګ د لپاره اسباب پیدا کومه د دې لپاره مختلفي بانی پیدا کومه او دا خبریان ساته چې وینسبون الموت الیها ولا یذکرونک معها چې کله د یو سبب د وجه نمرې نه د دوی خیال بدای چې الکه دا د سبب د وجه نه مړ شو دا خو بجلی ونیو دا خو دغه ته اکسیډنټ کې مړ شو دا خو ته هارت اٹیک شو دا خو ګردې پیل شي او کار بتا کړی ولا یذکرونک معها فخلق الله عز وجل الاوجاع وسائر الحطب الله دا لوی او دا بیماری او دا حوادث هغه پیدا کړل نظم عزتمند دا انسان د زمکه قرض دی دا به تبر ته خامخا واپس کیږي دغه حدیث کې دا الفاظ دي د زمکه شکایت کو فقالت الارض يا ربي وانك خلقت السماوات فلم تنقص منها شيئا یا الله اسمانونه دی پیدا کړ دانو المخلوق دا غنه دی یو شیم کم نکو فخلقتني فنقصتني زه پیدا کړم نو زمانه دی خاور واغسله زه خو دې نیمګړی کړم نو الله سبحانه وتعالى فبعزتي وجلالي لاعيدنهم اليك برهم وفاجرهم زما دې په خپل عزت او په جلال باندې قسمي چې یو عمران نشو بچ کېدل ټول به تبر ته واپس کوم ستا ځامن دي ستا بچی دي اسی به ستا په خیر
نیټه کې اوړي وروړي شپېته اویا کاله به چې کوم د ستا د مخ د پاسه به ګرځي بېرته به ته راښکته کړمه یو خو هم نشي تښتېدلی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان زي لاسم خلاص یې پیرانو انسانانو که تښتېدلی شي اوټ شي د اسمان او د ځمکې د دایرې نه وتښتئ نه شئ تښتېدلی دا به هله تاسو کولی شئ چې زور ولرئ الله وي زور مړه شته دی نه نو چې کله ځمکې ته دا خبره وکړه فقالت الارض نو ځمکې مو ته ویل فعزتک وجلالک ستا په عزت او په جلال مې دې قسمي لانتقمن ممن عصیت خامخا زه به انتقام اخلم د هغه چا نه چې ستا نافرماني کوي چې ستا نافرماني کوله ښه ورځ به رانه ویني اگر که په پراخه کور کې به په ډېر ښه سورلۍ او ګاډي کې خوړه به خفوي او دغه رنګې زه به ورسره دغه زما به ورسره نه لګي نو الله سبحانه وتعالی په دې طریقه باندې انسان هغه پیدا کو چې دا یو دلچسپ تاریخ دی چې د دې بعضې فایدې به انشاءالله په راتلونکي خطبه کې ذکر شي